سلامونه دوستانو، تمه د روغ او جوړ به په تېره ویډیو کې موږ تاسو ښودلي وو چې څنګه کولی شو دوستانو په خپل موبایل کې د کارټون جوړولو لپاره اپلیکیشن تیار کړو دوستانو. نن دویمه ویډیو کې راځو څنګه کولی شو په موبایل کې کارټون دوستانو اوس په بشپړه توګه جوړ کړو. نو به شئ همغه اپلیکیشن دوستانو را خلاص کړئ. که تاسو لومړی ویډیو نه وي دوستانو تعقیب کړی نو تاسو به لاړ شئ ډسکرپشن ته. ډسکرپشن کې لینک شته دوستانو، لینک باندې به کلیک وهل تاسو ته به د کارټون جوړولو دویمه ویډیو لومړی ویډیو دوستانو راشي. تاسو بیا کولی شئ له هغې ځای څخه لومړی ویډیو ګورئ. اپلیکیشن دوستانو انسټال کړئ. د هغه کسانو لپاره دی چې دوی دغه لومړی ویډیو دوستانو نه وي کتلي. نو کله مو چې اپلیکیشن دوستانو مکمل ورته تیار کړئ، لومړی ویډیو مو کتله، را به شئ دویمې ویډیو کې دوستانو تاسو به اپلیکیشن را خلاص کړئ. مثلا را به شئ په همدغه دوستانو په ځای باندې به کلیک واخلئ. په دې کې تاسو کولی شئ ځان لپاره یوه منظره راواخلئ، یو بیکګراوند راواخلئ، هر څه چې راخلئ. مثلا ما همدغه لومړی سټریټ دوستانو راخیستی دی، نو زه غواړم په دې کې دوستانو یو کارټون جوړ کړم. راځو دوستانو په دغه نو اکټر باندې دوستانو کلیک اخلو. کله مو چې په اکټر باندې کلیک وایسته، راځو لاندې بر دوستانو دغه لیسلی چې کومه دوستانو دغه پیمیل دوستانو کله مو چې نوم او پاسورډ ټول دوستانو ورکړئ، ایمیل نو دا به تاسو صفحه راشي دوستانو. دا به تاسو راشي دوستانو اوس تیارو دوستانو دغه ریسنټ ویریفیکیشن کوډ باندې دوستانو کلیک وهلی. تاسو ها ایمیل ته ورشئ چې کوم ایمیل باندې تاسو په دې کې اوس اکاونټ جوړ کړم، هغه ایمیل دوستانو تاسو را خلاص کړئ. زه راځم مثلا دغه ایمیل را خلاصوم. دغه پنسل باندې کلیک اخلو. ما وړاندې دوستانو کله چې ایمیل مو را خلاص کړلو نو را به شئ دا تاسو ته یو ایمیل راغلی وي. تاسو به همغه ایمیل دوستانو ورته ورکړئ. نو راځو لږ منتظر کېږو دوستانو. تاسو ته یو ایمیل راغلی چې هغه به تاسو صرف ویریفای کړئ. کله چې ویریفای کړئ نو دوستانو تاسو اکاونټ په دې دوستانو جوړ شي. راځو په ویریفای یور ایمیل باندې کلیک اخلو. لږ منتظر کېږو دوستانو تر څو دغه موږ ته ویریفای شي. ښه دوستانو کتلی شئ دغه بالکل سکسسفول شو، ویریفای شو دوستانو. نو وایي څخه به موږ تاسو څه کوو، بیک شاته دوستانو خپلې صفحې ته ورځو. تر څو خپلې صفحې ته دوستانو موږ تاسو ورشو. سترګې تاسو کولی شئ کوم ډول سترګې ورته تاسو غواړئ ورکئ، او د ترڅنګ تشمیه هم که تاسو غواړئ تشمیه هم ورته اچولی شئ. کوم ډول تشمیه چې تاسو غواړئ دوستانو دغه اکټر لپاره یې واچوئ. نو په دې کې تشمیه هم شته دي دوستانو، هر څه په دې کې شته دي، تاسو کولی شئ مکمل په دې کې واچوئ. ښه دوستانو راځو لباس دی، تاسو کوم ډول لباس غواړئ د دې په تن یې کوئ دوستانو. تاسو کولی شئ هر ډول لباس چې تاسو غواړئ. په دې کې ډېر ښایسته ښایسته لباسونه دي دوستانو. دغه پتلون دی دوستانو، تاسو کوم ډول پتلون غواړئ دې ته دوستانو واچوئ. کولی شئ هر ډول پتلون چې تاسو ورته غواړئ واچوئ. او بوټان دي دوستانو، تاسو کولی شئ بوټان هم ورته برابر کړئ. هر ډول بوټان چې تاسو غواړئ، یا کوم ډول بوټان غواړئ، چپلکې غواړئ، هر څه تاسو کولی شئ دوستانو دغه مکمل ورته منظم دوستانو برابر کړئ. کله مو دوستانو دغه هر څه برابر کړئ، راځو په دغه غشي باندې کلیک اخلو دوستانو. له دې څخه داسې بیک ځو، لږ ورته منتظر کېږو تر څو دغه دوستانو مکمله بشپړ شي دغه لوډینګ، تر څو دغه اکټره دوستانو له مونږ سره تیاره شي. تاسو وکتل چې زموږ یوه ښایسته اکټره جوړه کړه، تر څو دغه نقش دوستانو په دې کې ولوبوي یا رول دوستانو په دې کې ولوبوي. لږ دوستانو موږ تاسو ورته منتظر کېږو تر څو دغه اکټره له مونږ سره اوس جوړه شي. ویډیو به دوستانو لږ څه نه څه اوږده شي، نو تاسو ورته زړه مه تنګوئ ځکه چې مکمله طریقه باندې پوه شئ. راځو په همدغه اکټره باندې دوستانو کلیک اخلو. کله مو چې پرې باندې کلیک وایست نو تاسو کتلی شئ دغه اکټره موږ سره برابره شوه. راځو په دویم باندې کلیک اخلو. غواړو چې دوه کسان په دې کې خبرې سره وکړي. راځو دوستانو په دغه دویم اکټر باندې دوستانو کلیک اخلو. هر اکټر چې تاسو غواړئ انتخاب کړئ. راځو په دغه پنسل نشان باندې به کلیک واخلئ. نو لږ دغه هم دوستانو لوډینګ اخلي، لږ منتظر کېږو تر څو دغه دویم اکټر هم دوستانو موږ تاسو سره دلته راخلاص شي. بعضې اکټران دوستانو چې نه راخلاصېږي هغه یو څه نه څه انټرنیټ ډاونلوډ ته دوستانو اړتیا لري. ښه دوستانو راځو دغه دویم اکټر چې کوم دی دوستانو، دغه موږ تاسو دغه داسې دوستانو ورته برابروو چې تر څو دغه دویم اکټر هم له موږ سره برابر شي. راځو دې دپاره هم تاسو د سر ویښتان هم کولی شئ چې ورته راوګورئ. د سر ویښتان هم دوستانو ورته راولګوئ، خو تاسو دغه کې د زنانه ویښتانو سره فکر کوئ. ښه دوستانو دغه ویښتان مثلا صحیح شول. تاسو کولی شئ دې ته دغه برید هم دوستانو واچوئ. هر ډول برید چې تاسو پکې غواړئ ورته واچوئ. او سترګې هم دوستانو تاسو ورته کولی شئ. تشمیه هم تاسو کولی شئ چې کوم ډول تشمیه تاسو غواړئ دې کې دوستانو تاسو ورته ولګوئ. تشمو کې هم خپل د خوښې تشمیه دوستانو تاسو ورته انتخاب کړئ.
ها د دې ترڅنګ تاسو لباس هم دې ته کولی شئ چې هر ډول لباس تاسو وغواړئ. ها دغه لباس مثلا دوستانو صحیح شو. پتلون هم تاسو کولی شئ د دې لپاره یو ښایسته پتلون ولګوئ. او دې ترڅنګ تاسو راشئ بوټان تاسو کولی شئ د دې لپاره یو ښایسته بوټان هم دوستانو جوړ کړئ. بوټان هم ورته ورکې هر ډول بوټان چې تاسو غواړئ. په دې کې دوستانو مختلف ډوله بوټان دي. راځو په دغه غشي باندې به کلیک واخلئ. هغه پورته خواته چې دوستانو دغه ایکټر هم له مونږ سره برابر شو. لږ دوستانو دغه لوډینګ اخلي. لږ دوستانو منتظر کېږو تر څو په دغه ځای کې مونږ سره دوهم ایکټر هم دوستانو جوړ شي. نو دوهم ایکټر هم مونږ سره دوستانو اوس جوړیږي. لږ منتظر کېږو ورته. تاسو کتلی شئ دوستانو راځو په همدغه دوهم ایکټر باندې هم کلیک اخلو. کله مو چې په دې باندې دوستانو کلیک وایسته لږ منتظر کېږو. تاسو کتلی شئ دغه دوه ایکټران دي له مونږ سره اوس دغه یو بل سره مخامخ دي. نو غواړو چې دوی خبرې دوستانو سره وکړي. د دې لپاره راځو چې دوی خبرې سره وکړي. په دغه کامنټ باندې دوستانو کلیک اخلو. کله مو دوستانو په دغه کامنټ باندې کلیک وایستلو راځو په دغه اپشن باندې کلیک اخلو. په دې کې دوه ایکټران دي. لومړی راځو غواړئ ښځه خبرې وکړي او که هلک. نو راځو مثلا لومړی دغه جنۍ خبرې وکړي. په دغه ځای کې دوستانو تاسو وایس میسیج هم کولی شئ. د ترڅنګ لیکنه هم ورته کولی شئ. نو تاسو مثلا لیکنه چې هر ډول لیکنه تاسو غواړئ کوم ډول خبرې سره وکړي همغه ډول خبرې دوستانو تاسو دلته ورته ولیکئ. دوی به همغه خبرې دوستانو سره کوي. ښه دوستانو ما ورته ولیکل چې هیلو هاو آر یو. وایس هم دوستانو تاسو به کولی شئ. خو زه اوس دلته ریکارډ نشم کولی. بیا زموږ ویډیو چې دی هغه دوستانو کته کېږي ځکه چې کله یو سکرین ریکارډر سټارټ وي دغه اپلیکیشن تاسو ته اجازت نه درکوي تر څو تاسو دوم ریکارډ هم وکړئ. دوستانو راځو بیرته په دغه دوم دوستانو کمنټ باندې کلیک اخلو او دومه اوس غواړو چې دغه هلک خبرې وکړي. راځو په دغه هلک باندې کلیک اخلو. راځو مثلا دې هم لیکو چې هیلو هاو آر یو ډوینګ یعنې تاسو څنګه یئ. نو اوس مثلا دغه هلک هم دوستانو خبرې ورسره وکړي. راځو اوس بیرته بیا د جنۍ وار دی. نو مثلا موږ تاسو اوس راځو چې دغه جنۍ ورته ووایي چې تاسو نوم څه شی دی. واټ از یور نیم یعنې دغه جلۍ ورته وایي چې تاسو نوم څه شی دی. راځو بیرته په دغه کامنټ باندې کلیک اخلو او راځو بیرته موږ تاسو په دغه ځای باندې دوستانو کلیک اخلو. راځو مثلا دغه چې ورته وایي دغه هلک به ورته وایي چې مای نیم از هونګ. زما نوم چې دی هونګ دوستانو. نو مثلا اوس راځو دغه هم پلی شول. مثلا اوس موږ تاسو راځو دغه له دې ځای څخه داسې پلی کوو. ها دوستانو راځو اوس دغه پلی کوو. Hello, how are you? Hello, how are you doing? What is your name? My name is Hunk. ها دوستانو مثلا دې ترې پوښتنه وکړه چې هیلو هاو آر یو. نو دلته ما دواړه دغه دوستانو ورکړي وو دغه هلک که نه. نو که اوس راشو لومړی پوښتنه دوستانو دغه جنۍ وکړي. دوم کې دوستانو هلک دغه ځواب ورکړي. درېیمې پوښتنې کې بیا دوستانو د جنۍ نوبت کېږي. نو ما دلته دوستانو دغه ګډ سره لیکلي وو که نه ټول مې یعنې ټول مې سره یو ځای کړي وو. نو زه راځم مثلا دغه کامنټ باندې کلیک اخلم. لومړی خبرې دوستانو چې جلۍ وکړې دوم یې هلک وکړې او درېیم یې دوستانو بیا جلۍ ترې پوښتنه وکړه. راځو مثلا څلورم کې دوستانو مثلا دغه هلک باید ځواب ورکړي چې مای نیم از خان. دوستانو یا هر ډول نوم چې تاسو ورکوئ دوستانو هغه ستاسو پورې تړاو لري. ها اوس راځو پلی کوئ. Hello, how are you? Hello, how are you doing? What is your name? My name is Hunk. ها تاسو دوستانو وکتل چې دغه ترې پوښتنه وکړه او دم ځوابونه ورکړل دوستانو. نو بیا دغه دوستانو موږ تاسو څنګه سیو کولی شو. راځو په دغه پورته دوستانو دغه غشي باندې کلیک اخلو. راځو په دغه اپشن باندې کلیک اخلو. راځو دغه ایکسپورټ دوستانو سبمیټ باندې کلیک اخلو. دغه دوستانو اوس موږ تاسو سره سو کېږي. لږ منتظر کېږو. ها دوستانو موږ تاسو لږ منتظر کېږو تر څو
دغه ویډیو له موږ سره په ګیلري کې دوستانو یا په موبایل کې دوستانو سیو شي نو لږ دوستانو منتظر کیږو تر څو دغه سیو شي. د دې لپاره بیا دوستانو څنګه کولی شو دغه خبرې پښتو ته واړوو. پښتو لپاره دوستانو موږ تاسو بیا هغه طریقه په کاین ماسټر کې کولی شو. په کاین ماسټر کې بیا هغه مکمله طریقه درته ښایم راتلونکي درېیمه ویډیو کې دوستانو، ځکه چې دغه به یو څه نه څه وخت ونیسي، ځکه چې دغه ویډیو هم تر 10 دقیقو واوښته دوستانو. نو بیا څنګه کولی شو هغه خبرې پښتو ته واړوو. په درېیمه ویډیو کې دوستانو بیا تاسو لپاره هغه طریقه ښایم چې څنګه کولی شو. اوس دوستانو دغه ویډیو چې دغه موږ سره ایکسپورټ شو، خو دغه موږ دوستانو تاسو په ګیلري کې نه راځي دوستانو دغه ویډیو. نو راځو همدغه موبایل ته راځو دوستانو. په همدغه موبایل کې راځو انډرایډ فولډر ته دوستانو. انډرایډ فولډر کې به موږ تاسو دغه ویډیو اوس چېرته پیدا کوو. راځو په ډیټا باندې دوستانو کلیک اخلو. ډیټا کې هم دلته دغه ویډیو دوستانو موږ تاسو ګورو چې کوم ځای ته تللی دی. دوستانو دغه پلوتاګون دوستانو دغه راخلاصوو او فایل باندې کلیک اخلو. په دې کې دوستانو لږ شاته راځو او دغه کومه ویډیو چې موږ تاسو راخیستی دی دغه ویډیو اوس راځو موبایل ته راکاپي کوو. کله مو چې راکاپي کړه دوستانو راځو همدغه ویډیو موږ تاسو اوس په خپل موبایل کې خلاصوو. اوس یې ګورو چې څنګه دوستانو دغه راغلی ده. Hello, how are you? Hello, how are you doing? What is your name? My name is Hunk. تاسو دوستانو وکتله چې مکمله ښایسته ویډیو چې څنګه موږ ترتیب کړه همغه ډول د دوستانو دغه ویډیو هم له موږ سره ایکسپورټ شوه. نو دغه دوستانو تاسو کتلی شئ مثلا دغه چې کومه خالي ویډیو که نه چې اواز نه وباسي. نو څنګه دغه مکمله طریقه بیا تاسو ته راتلونکي ویډیو کې ښایم چې څنګه دغه موږ تاسو کولی شو په کاین ماسټر کې ترتیب کړو اواز یې پښتو ته دوستانو.